اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کریمه پر تن وي. ملګرو، موږ د نون سکین او د تنوین په احکامو کې تر دې دمه د اخیری حکم تر رسیدلی، یعنی اقلاب. نن به په اقلاب باندې ان شاء الله خبرې کوو. تیر درسي لیکچر کې مو په ادغام باندې چې نسبتا پیچیده موضوع هغې باندې خبرې وکړې. موږ ویلې چې د ادغام حروف شپږ دي. یرملون چې په یو یرملون کلمه کې جمع شوي دي، یا را میم لام واو نون. یرملون دي ما داسې ویلې چې دې کې څلور حروف دي، ینمو یا نون میم واو په نامه. دې کې غنم کېږي، صحیح دی. ادغام هم کېږي، یعنی یو حرف په بل حرف کې ننوځي، یعنی شد خوري، او دې ترڅنګ غنم کېږي، یعنی پوزه کې ویل کېږي. چې ما تاسو ته د دې مثالونه هم درکړه دې باندې. او بل دوه حروف چې لام او را په نامه دي، دې کې ادغام کېږي خو غنه نه کېږي. غنه په دا معنی چې د پوزه کې ویل کېږي نه. نو په دې اساس کله چې غنه کېږي یعنی پوزه کې، کله چې غنه نه کېږي یعنی پوزه کې نه ویل کېږي، ځکه د یو مخرج فرق کوي. نو میم معمولا په پوزه یا خیشوم دغه حصه کې البته ویل کېږي. نن ملګرو په اقلاب باندې خبرې کوو، خو مخکې د دې نه چې د اقلاب ته داخل شمه، د پروني درس په هکله یو استثناء چې ما البته په پروني درس کې متاسفانه یادونه ونه کړه، هغه دا وه چې هر وخت چې د تنوین یا نون ساکن نه شاته د ادغام حروف راشي، هلته ادغام کېږي بدون د شک. فقط په یو موارد کې کله چې نون ساکن نه شاته تنوین نه فقط نون ساکن کې دا استثناء وجود لري. کله چې د نون ساکن نه شاته په یو کلمه کې، کله چې په یو کلمه کې نون ساکن وي او د نون ساکن نه وروسته واو یا راشي، دغه دوه حروف، نو هلته ادغام نه کېږي. فقط قرآن عظیم شان کې څلور دغسې کلمات دي چې په هغې کې یعنې ادغام نه کېږي. مثال سنوان لکه نون راغله شاته واو دی، سوان داسې نه ویل کېږي سنوان، ولو که نون ساکن دی خو شاته واو راغلی. نو کله چې نون ساکن په یو کلمه کې وي او واو هم په عین کلمه کې ورسره راشي، بیا ادغام نه کېږي. یا نون ساکن په عین کلمه کې وي او یا هم په عین کلمه کې راشي، بیا ادغام نه کېږي. سنوان لکه قنوان، بنیان، مثلا دنیا ته وګوره، دال بیا دون نون ساکن دی شاته یا دی دویا، موږ نه وایو دنیا، موږ دنیا وایو. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، موږ نه وایو فی الدنیا، ولو که د نون ساکن نه شاته یا راغلی دی، یا حرف د ادغام دی، باید د دویا ویل شوی وای. خو دا استثناء دی، ځکه دنیا کې نون ساکن او یا په عین کلمې کې دنیا کې دي، نو په دغه صورت کې نه راځي. نو دنیا وما الحیات الدنیا، تو دنیا، نو تو دویا داسې نه وایو. نو فقط په سنوان، قنوان، بنیان او دنیا په دغه څلورو حروفو کې چې قرآن عظیم شان کې راغلي دي، یعنی په دغو څلورو کلماتو کې نون ساکن دی، نون ساکن شاته یعنی واو او یا چې راشي دلته ادغام نه کېږي. یو او مثلا یاسین که وایو، یاسین مثلا که یاسین والقرآن الحکیم، یاسین په آخر کې نون ساکن دی، والقرآن کې واو دی، واو حرف د ادغام دی، دلته ادغام نه کېږي. ولې دا حروف مقطعات دي؟ په حروف مقطعاتو کې که چېرته موږ ادغام وکړو د حرف اصل متیږي. نو که ووایو یاسین والقرآن الحکیم، یاسیو، نو د سیو چې شی شو؟ دا خو سین و، ځکه اصل د سین هغه اصلیت له منځه ځي. نو دې په خاطر چې د سین اصلیت له منځه لاړ نه شي، حروف مقطعات په خپل شکل باندې ادا شي، نو موږ وایو چې یاسین والقرآن الحکیم. نو یاسین والقرآن الحکیم نه وایو. که چېرته یو داسې کلمه وایي چې د سین اصل پکې نه ماتېدو، بیا مو ادغام کولو. مثال که داسې وایي یاسین نون، که چېرته نون راغلی وای بیا مو کولو، ځکه یاسین نون. دلته مو ادغام په دې کولو چې دې کې د سین نون د سین اصل نه ماتېږي. سین یاسیو لکه یاسین میم، که میم هم وای دې کې د سین اصل نه ماتېدو، نو موږ کولی شو چې ادغام وکړو. ولې یاسیو کله چې واو راشي په دغه صورت کې د سین اصل ماتېږي، نو موږ په دغه صورت کې ادغام نشو کولی. ښه ملګرو، نن البته اقلاب ته راځو چې د نون سکینه او تنوین اخیری حکم دی. ملګرو، تاسو تر دې دمه اخفا زده کړه، اظهار مو زده کړو، ادغام مو زده کړو، او اخیری چې نن په اقلاب باندې خبرې کوو. او که دا زده کړو انشاءالله العزیز مطمئن یم چې ستاسو په تجوید، ستاسو په قرائت کې به ډیر حسن مشاهده شي او ډیر حسن به ولیدل شي. نو دا ډیره اړینه ده. نو بیا هم یو خطر
زنګ ځان دپاره نون ساکن او تنوین تعیین کوي. کله چې د نون ساکن او تنوین ګورئ که دې نه شاته د اخفا حرف راغلی و اخفا وکئ، او که چېرته د اظهار حروف راغلی و اظهار وکئ، که چېرته د ادغام راغلی و ادغام وکئ، که ادغام د غنا سره و غنا وکئ، که ادغام بغیر د غنا حروف راغلی و هغې کې ادغام وکئ ولې غنا مه کوئ. او اخري نن اقلاب دی. د اقلاب یو حرف دی مرګلو، اقلاب حرف یو حرف دی د با په نامه یا بی چې موږ داسې وتی با یو حرف دی د اقلاب. بیا زموږ قاعده پخوانی نون ساکن او تنوین کې لګیا یو. نو مطلب دا چې اقلاب د قلب نه اخیستل شوی. قلب زړه ته وایي، زړه ته قلب وایي، او دا خو قلب په عربي کې تغیر ته وایي چې بدلیدل را بدلیدل، تغییر کولو ته وایي. قلب ته ځکه قلب وایي چې زړه وخت نه وخت بدلیږي را بدلیږي، کله خوشحال، کله خفه، کله محبت، کله نفرت، کله مثلا یو څه بل څه. نو مقصد زړه متزلزل وي، زړه ثابت نه دی. نو په دې اساس قلب ورته وایي. نو موږ کله چې د اقلاب کلمه هم کاروو، اقلاب هم دا معنی چې دلته تغییر تحول راځي، اصل بدلیږي، اصل کې تغییرات تحولات راځي، نو موږ اقلاب ورته وایو. تاسې به طبعا د تقلب نوم اورېدلی وي، قلب، تقلب، اقلاب. یعنی تقلب هم ځکه ورته وایي چې تقلب کې د اصل کې تغییرات راځي. اصل یو شی دی، په هغې کې ته چې تغییر راولې تا تقلب وکړو. په انتخاباتو کې داسې تقلب اصطلاح سره نسبتا دغه اوسنۍ انتخاباتو مواردو کې تقلب اصطلاح مو ډېره اورېدلې دی، څه په حقه یا څه په ناحقه، خو تقلب دې ته ویل کېږي چې په اصل کې تغییرات راشي. نو تقلب. یا تاسې طبعا د انقلاب کلمه اورېدلې، انقلاب. نو انقلاب ځکه ورته وایي چې هغې کې د اصل هغه مکان کې تغییرات راځي، یو ځای کې تغییر راولي، اصلي ځای نه چې یو بل ځای ته انتقال وکړي، مثلا مهاجرت، دا انقلاب. نو موږ انقلاب، تقلب، قلب، اقلاب که وګورې ټوله یو صیغه ده، فقط هغه صرفي قواعدو پر اساس باندې هغه موارد بدل شوي، نو ټول تغییر ته ویل کېږي. نو قلب. نو اقلاب چې کله موږ وایو دلته اصلا باید قلب ویل شوی، خو اقلاب کلمه ورته کارول شوي اصلا قلب. نو اقلاب ځکه ورته ویل کېږي چې په اقلاب کې د یو حرف په بل حرف باندې بدلیږي. انشاءالله په دې باندې به موږ خبرې کوو چې څنګه په اقلاب کې یو حرف په بل حرف باندې بدلیږي. را سره اوسئ. مرګلو تخته مې بدله کړې، تخته کوچنۍ وه مخکې د مرګلو د غوښتنو مطابق، خاص کر د ارمان صاحب هغې ما تخته بدله کړې. انشاءالله چې تخته لویه دی، ډېرې پکونو نه پکې خلاص یو. زه به انشاءالله کمره واړوم تختې ته او په اقلاب باندې به خبرې وکړو. مرګلو دا ډېر اړین دی، تاسو باید اقلاب کې را سره اوسئ چې د قرآن په ځینو پټو رازونو پوه شئ. اوس به زه د کمره واړوم چون کمره لویه دی. مرګلو معذرت مې ومنئ، زه به دغه میز دې دپاره کاروم چې دغه تخته ټوله کور شي او د کمرې تر پوشش لاندې راشي. نو زه به داسې وکړم انشاءالله العزیز چې په دغسې شکل سره به انشاءالله چې کمره سمه ولیدل شي. اوس هم هغسې چې لازمه وه فکر کوم چې نه لیدل کېږي مکمله، ځکه تخته ډېره غاټه دی، خو بیا هم مخکې نه انشاءالله چې ښه دی، مخکې تخته بیخي وړه وه. په هر صورت مرګلو دغه دی. نو نن مرګلو په اقلاب باندې خبرې کوو. اقلاب ښه. اقلاب نه پوهېږم چې زه وګورم چې صاف لیدل کېږي او که کوچنی دی. تاسو نظر څنګه کار کوي مرګلو؟ یعنې لیدل کېږي سم؟ که چېرته سم نه لیدل کېږي زه یو بل کار کوی شم چې دغه لږ غټ ولیکمه تر څو ولیدی شي. زه به لیکنه غټه کړمه. ښه. نو مرګلو اقلاب ما وویلې چې موږ بیا هم په همغه مواردو کې لګیا یو، یعنې نون ساکن او تنوین سره مو کار دی. مطلب دا چې کله د نون ساکن یا تنوین څخه وروسته د اقلاب حرف راشي، اقلاب حرف فقط یو دانه دی، هغه با دی. کله چې د نون ساکن یا تنوین څخه وروسته د اقلاب حرف یعنی با راشي، هلته اقلاب کېږي. نو اقلاب په څه معنی مرګلو؟ اقلاب په دا معنی چې تغییر په اصل کې راځي. یعنی څه شي کې تغییر راځي؟ تغییر په دغه نون ساکن کې راځي. د نون ساکن یا په تنوین کې یو نون ساکن زیده پټ دی، د نون ساکن بدلیږي. په څه شي بدلیږي؟ اوس به په دې باندې خبرې کوو. د نون ساکن په میم باندې بدلیږي. ښه. نو کله چې اقلاب کېږي دلته څلور موارد ډېر مهم دي مرګلو، درې موارد خاص کر. اقلاب کې درې موارد ډېر مهم دي. کله چې د نون ساکن یا تنوین څخه وروسته د اقلاب حرف یعنی با راشي، هلته درې موارد کېږي. یو دا معنی چې
تقلب کیږي یا اقلاب کیږي په دې معنا چې دغه نون ساکن په میم ساکن بدلیږي. نون ساکن په میم ساکن بدلیږي، دغه اقلاب وایي هم دیتا. وګوره نون ساکن و نون ساکن په میم ساکن بدل شو، دغه نه غټ اقلاب چیرته وي، دغه نه غټ تقلب چیرته وي. نو مطلب دا دغه ځکه اقلاب وایي چې نون ساکن په میم ساکن یو حرف په مکمل بل حرف باندې دلته اصل نون دی، نون راغلی دی په میم بدل شو، اصل خلاف یو بل څه دلته وکارول شو یا تلفظ شو، دې ته وایي چې اقلاب. ښه دې ته چې لږ بل لنګنه دې کې اخفا هم کېږي ملګرو. سره دې چې دا اقلاب وشو یو حرف په بل حرف بدل شو اصلیت، دې کې به تاسو اخفا هم کوئ او اخفا الحمدلله تاسو ویلې دی، مشکل نشته. دریم به څه شی کوئ؟ ما درته ویلو چې د میم مخرج غنه یا خیشوم دی. خیشوم یعنی پوزه کې ویل کېږي، پوزه کې دغه خیشوم کې ویل کېږي. نو چې کله خیشوم کې نون په میم ساکن بدل شو یا نون ساکنه په میم ساکنه بدل شو، نو دې نه دا معلومیږي چې میم مخرج خیشوم یا غنه دی، نو دې کې به غنه هم کومه. نو درې موارد به تاسې ترسره کوئ. مطلب دا چې کله اقلاب وي تاسې به نون ساکنه په میم ساکنه بدلوي، ځکه اقلاب وایي دې ته چې یو تقلب رامنځته شي، یو تغییر تحول. یو نون ساکنه په تنوین کې نون ساکنه شته، هغه به تاسې په میم ساکنه بدلوي. زه بیا مثالونه درکوم. او یا اخفا به هم کوئ، غنه به هم کوئ. زه تاسو ته اوس یو مثال درکم، تاسې به ښه پوه شئ انشاءالله، تشویش مه کوئ. مثال که زه ووایم میم نون مین که زه دغه کې وایم چې بعد، صحیح؟ اوس وګورئ ملګرو، نون ساکن راغلی دی، نون ساکن نه شاته د با حرف دی، با د اقلاب حرف دی. ما درته ویل چې کله نون ساکنه یا تنوین څخه وروسته د اقلاب حرف یعنی با راشي، هلته اقلاب کیږي. اقلاب دا معنی چې د میم ساکنه تاسې په میم بدل کړئ، میم ساکنه. که تاسې قرآن عظیم شان ته رجوع وکئ، دلته بره وړوکی میم په لیکل شوی، دغه میم صغیره چې په لیکل شوی، دې هدف دا دی. اوس تاسې به ویلئ چې دا تصادف دی، تصادف نه دی. دې هدف دا دی چې دلته مین موږ نه وایو، اوس ځکه اقلاب دی موږ به میم وایو. چې شی میم من بعد، مخکې مو وی من بعد، اوس څه وایو؟ میم بعد. نو د نون ساکنه په میم ساکنه بدل شو. تاسو که قرآن ته وګورئ ملګرو، بل ته میم پې لیکلی، نون په سر بره میم لیکلی، مطلب دا چې دا اقلاب شو. اوس مخکې موږ نه پوهېدو چې دا میم راز په څه کې دی، خو اوس الحمدلله پوه شو چې د نون ساکنه نه شاته با راغلی، با حرف د اقلاب دی، دلته اقلاب کېږي. اقلاب دا معنی چې یو تقلب کېږي، یو اصل په بل شي بدلیږي، یعنی اصل خو نون ساکنه دی، خو دلته نون په میم بدل شو، دغه اقلاب وایي. کله چې دا نو میم بعد، مخکې من بعد، اوس میم بعد. ښه نو میم دلته اقلاب مو وکړو، دغه وایي چې اقلاب وشو، مطلب دا چې نون ساکنه په میم ساکنه مو بدل کړو، یو کار وشو. دویم اخفا به هم کوو. اخفا څه معنی؟ دغه میم به پټوئ. څنګه به پټوئ؟ من بعد. ها مطلب دا من بعد به نه وایو، من بعد. که من بعد مو وی اظهار مو وکړو، اظهار نه کوو، اخفا کوو، د میم پټوو. من بعد نو داسې من بعد دا نه کوو، اخفا هم کوو. من بعد د میم ساکنه څه کوو؟ لکه پټوو، دا هم د شي دوه. دریم دا مو الحمدلله زده کړه. دریم څه دی؟ غنه کوو. غنه موږ تاسو ته پاتې دی چې غنه یعنې په پوزه کې وایو. ولې؟ ځکه چې میم اصل مخرج د میم خیشوم دی، یعنې غنه یعنې پوزه دی. نو موږ چې کله مخرج دی نو موږ به غنه هم کوو، یعنې پوزه کې وایو. خو ګوره ادغام نه کوو، یعنې شد نه ورکوو، غنه یعنې پوزه کې وایو. څنګه؟ میم. نو که تاسې پوزه بنده کړئ د میم تاسې نشئ ویلی. میم دا اوس داسې دی لکه میم، دا داسې شکل سره دی. میم بعد اوس داسې شو. نو اوس کسه دا شکل سره ولیکای شو، دا میم دی اصلا. وګوره د نون ساکنه مو په میم باندې بدل کړو، نو مطلب دا چې میم باندې مو بدل کړو، دغه میم. نو موږ په کار دی چې دغه میم دپاره اوس میم. اوس که ته پوزه بنده کې غنه یا د خیشوم بند کې د میم نه تلفظ کېږي، ځکه خپل مخرج یې هم دا دی. ته چې مخرج پې وتړې دا خو نه ادا کېږي. نو موږ وایو میم بعد.
خدای دې وکړي مرګلو چې په دا ټکي باندې پوه شوي وئ دا اړینه خبره وه. بیا هم څه ستونزه وي تاسې کوی شئ ما ته ووایئ. نو مطلب مرګلو دا ډېر تاسې قرآن عظیم شان چې وګورئ همدا لیکلي دي بره د کوچنی میم چې په لیکل شوی دی نو دې نه هدف دا تصادف نه دی دا اقلاب دی. دا معنی چې په دې کې نون ساکن په میم ساکن باندې بدل شوی دی نو دغه ته اقلاب وایي. نو تاسې به اخفام کوئ میم او غنا به هم کوئ ځکه د میم په پوزه کې ویل کېږي میم بعد. نو داسې به نه وایي چې نه نون خو نه ده میم خوله بنده کوي خوله بنده کوي او آواز مو د خیشوم یعنی پوزې نه راوباسئ ځکه مخرج د میم خیشوم دی. نو دغه همدا وجه د هغې ته غنا وایي میم بعد دغسې به تاسو تلفظ کوئ. ښه بل مثال ته راځم. تاسو ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون دا طبعا سورة بقره ابتدا کې د یو آیات جز می درته فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. څنګه اوس علیمون تنوین راغلو علیمون ما درته وی چې کله چې میم باندې تنوین وي یعنی دوه پیشونه وي دا معنی چې یو پیش خپله دی او د دویم پیش د نون ساکنه په معنا دی مون موږ علیمون داسې لیکلی شو د تنوین مون. نو دې کې نون ساکنه ده نو تاسې به د نون ساکنه په میم ساکنه بدل کړئ علیمون بما کان. وګورئ بما صحیح دلته با راغله پس تنوین نشاته نون ساکن یا تنوین نشاته چې دلته نون ساکن و دلته تنوین د دې نشاته چې با راشي با حرف د اقلاب دی دلته اقلاب کیږي. اقلاب په دا معنی علیمون دې کې نون ساکنه زیده پټ دی لکه دا وګوره مون داسې لیکل کیږي نو دې کې نون زیده ساکنه پټ دی تاسې به دلته د میم باندې بدل میم دلته کوچنی میم لیکل شوی دی قرآن کریم راواخلی في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم دلته أليم ته چې مته بره قرآن عظیم کې بره میم پې لیکل شوی دی دا معنی چې اقلاب دی. دلته د مون کې چې د نون ساکنه زیده پټ دی دغه نون ساکنه علیمون مخبوس وایو علیمم یعنی اقلاب وشو او بل دا معنی چې اخفام کوو. اخفا دا معنی چې داسې نه وایو علیم بما کانو نه علیم بما کانو داسې نه وایو اخفا کوو. څنګه اخفا علیم غنام کوو. څه معنی غنا پوزه کې میم وایو علیم بما كانوا يكذبون. نو موږ به څنګه وایو ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نو أليم بما نو مرګلو اوس تاسو ته پاتې ولګېده چې اقلاب یعنی څه. دا مخکې اوس تاسو ته د قرآن ډېر پټ موارد اظهاریږي څرګندېږي ځکه تاسې که اوس دغه ځای کې وګورئ ولهم عذاب علیم باندې بما د با باندې بیا دلته بره میم لیکل شوی دی دا معنی چې دلته اقلاب شوی دی. مخکې تاسو ته د دغه میم پاتې نه لګېده چې دغه میم د څه دپاره راغلی دی خو الحمدلله اوس تاسو ته پاتې ولګېده چې دا د څه دپاره دی. ښه اوس صم بکم عمی ته تاسې صم مطلب دا چې دلته چې شی دی هغه د اقلاب دی. وګورئ مرګلو صحیح صم بکمون صحیح دلته چې دلته تنوین راغلی دوه زورونه دي نو تنوین وایي دوه زورونو یا دوه زیرونو یا دوه پیشونو ته نو دلته دوه پیشونه دي یا دوه متین دي نو دې ته تنوین وایي. دې نه شاته راغلی دی با حرف د اقلاب دی نو دلته اقلاب کېږي دا معنی چې د نون ساکنه به په میم ساکنه بدل کړئ صمم دا خو اقلاب مو وکړو یو اخفا به هم کوو څنګه صمم داسې اواز صمم غنا به کوو یعنی پوزه کې به وایو نو څنګه صمم بکم عمی دغسې نو څنګه وایي نو موږ به دغسې وایو چې صمم بکمون
صم بكم عمي فهم لا يرج. نو موږ دا غسې کوی شو مرګلو اوس تاسې په حقیقت باندې پوه شئ چې واقعیت چې شی دی. دا ډېر اړین موضوعات وو مرګلو. تاسې اوس اقلاب انشاءالله مطمئن یم چې کوی شئ او تاسې نه مې غوښتنه دا دی چې قرآن ته رجوع وکئ. نو اوس تاسې کوی شئ چې د اقلاب ډېری موارد پیدا کئ او هلته اقلاب وکئ. نو چیرته چې د اقلاب محل وجود ولري باید اقلاب وشي. نو نننی درس په اختتام سره زموږ تاسو د نون ساکنه او تنوین موضوع ختمیږي. خو یو ټکي ته لږ که درته اسانه کم یو ټکي ته اشاره کومه. ښه انبأهم به زه درته ووایم. وبخئ زه به د هغه راواخلم مرګلو. یو بل مثال که درکړم انبأهم. صحیح انبأهم مثال که دا نون ساکن دی نون ساکن شاته با راغلی دی. با حرف د اقلاب دی. دلته د نون ساکن په میم ساکنه بدلیږي. صحیح شو څنګه ام مخکې مو چې ان اوس به وایو چې ام. وګوره څومره اقلاب یعنی څومره یو تحول تقلب راغلو. نو مطلب دا چې مخکې مو چې انبأهم اوس وایو چې ام د نون ساکنه به په میم باندې بدل کو میم ساکنه باندې ځکه چې د نون ساکنه نشته با راغلو. با حرف د اقلاب دی یعنی نون ساکنه بلیږي په میم باندې ام ښه. او بل به اخفا کو داسې به نه وایو چې انبأهم نه انبأهم داسې نه ام ښه. او بل دغه میم چون میم مخرج خیشوم دی غنه دی په پوزه کې به غنه کوئ. انبأهم ښه. یا مثلا انبئهم که تاسې هغه ته متوجه شئ. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم. صحیح انبأهم ښه. نو دا وکي اقلاب کیږي. ښه خدای دې وکي مرګلو چې په دې باندې پوه شئ وای. که چېرته مثلا دغه کې الف هم ورکړئ تاسې کوی شئ چې دغسې الف ورکړئ دلته هغه ورکړئ نو مشکل نشته. تاسو په دغسې هغه کې کوی شئ مرګلو. زه د تخته ځینې پاکه کړم. زه به ځینې نور مثالونه ولیکم او بیا به اخر کې یو بله طریقه هم د تنوین په صورت کې د اقلاب درته وښیم. اوس مرګلو که زه والله سمیع بصیر که چېرته مثال یو بل مثال درکړم د سمیع بصیر په نامه مثال سمیع صحیح دی دغه دی. تنوین راغلو. تنوین چې راغلو متوجه شاته چې شی راځي. که اخفا حرف اخفا، که د اظهار راغلی اظهار، که د ادغام راغلو ادغام، که د اقلاب راغلو اقلاب. خو دلته سمیع بصیر وګوره بصیر چې دی با د با حرف د اقلاب دی. دلته چې شی کېږي سمیع. دلته به تاسې اوس سمیع وایئ میم سمیع بصیر والله سمیع بصیر. نو تاسې به اقلاب وکړو نون ساکنه مو په میم ساکنه بدل کړو. اخفا مو وکړه. اخفا په دې معنی داسې مو ونه وي چې والله سمیع بصیر والله سمیع بصیر نه والله سمیع. او بل غنا مو وکړه. غنا په دا معنی سمیع د میم د اخر کې داسې راغلی دی. اوس صحیح داسې دی. مخکې داسې و سمیع. اوس سمیع. نو چې شو مخرج د میم خیشوم دی غنا کېږي. نو سمیع والله سمیع بصیر والله سمیع بصیر. دا مرګرو اړینه وه. نو اوس که دې کې د هغه کې یو ټکي ته اشاره وکړم ډېره به ښه وي. هغه دا منه چې سمیع د عین دوه پیشونه لري. صحیح یعنی تنوین دی یا دومتین کارول شوي. نو دا منه چې عین دی او نون ساکنه دی. صحیح که چېرته دغسې شوی وي عین دوه زورونه ولري. دا منه چې یو عین خپل شکل سره د دویم عین د نون دویم فتحه د نون ساکنه په معنا. که چېرته عین داسې وي نو دا معنی چې یو زیر خپل یو کسره خپله د دویمه کسره د نون ساکنه عین عین دا ټوله تنوین دی. وګوره تنوین کې نون زیده ساکنه پټ دی. نون دی ساکن دی ټول.
عن عين. نو موږ دغه نون ساکنه په اقلاب کې په میم بدلو. په څه شي؟ په میم ساکنه. نو داسې وایو عم. دې کې عم صحیح، او په دې کې عم دغسې. نو مطلب دا اوس تاسې سمیعون دی، تاسې ولې سمیعم. نو اوس به وایي سمیعم، ځکه اقلاب وشو، دې نه غټ اقلاب چې عون دې په عم بدل کړو، دې ته اقلاب وایي. نو ځکه چې د نون ساکنه نه شاته حرف د با راغلی، نو با چې راشي دلته اقلاب کوي، یعنې نون ساکنه په میم بدلېږي. سمیعم. اخفا به هم کوئ سمیعم، او پوزه کې به هم وایه، ځکه میم اوس خو میم شوی، میم مخرج پوزه خیشون دی، غنه کېږي. نو وایي والله سمیع بصیر. الله دې وکړي چې په دغو ټکو پوه شوي وای. مرګلو ډېر اړین دی تاسو قرآن عظیم شان کې د نون ساکنه یا تنوین نه شاته د اخفا حروف راشي، اخفا کېږي، اظهار راشي اظهار، ادغام راشي ادغام، اقلاب راشي اقلاب. دا ډېر اړین موضوعات وو. انشاءالله مطمئن یم چې تاسې دغه قواعد زده کړي وي. تاسو قرات کې به ډېر تحسین او تجوید او ترتیل راغلی وي. انشاءالله چې تاسې په هغه طریقې چې لازمه ده اوس به د قرآن عظیم شان تلاوت کوی شئ. نو تاسې اوس کوی شئ مرګلو چې قرآن عظیم شان هر وخت تلاوت کوي او دغه موارد احکام مراعات کوي. ګورئ قرآن عظیم شان کې چیرته چې اگر راغلی و نون ساکن او تنوین و متوجه، دا 28 حروف ما داسې درته تقسیم کړي و چې یا به شاته د نون ساکن تنوین که اخفا راشي اخفا، که ادغام راشي ادغام، که اقلاب راشي اقلاب، که اظهار راشي اظهار. دغه څلورو مواردو باندې به تاسې ډېر اوس دقیق فکر کوي او دا ډېر اړین دي او ډېرو مواردو کې راځي او حسن قرات کې ډېر رول لري. نو ان شاء الله که زه اوس مثال وایم چې فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مثلا که چېرته دغه زه ووایم نو اخفا به تاسې زه ماغه کوم، نو څنګه به وایم فإن لم نو تاسې باید پوه شئ نون ساکن د نون ساکنه شاته لام حرف ادغام دی، دلته ادغام راځي، نشه دې خوړلی دی او لام بغیر غنه دی ځکه لام کې غنه. فإن لم تفعلوا ولن نون ساکنه ده شاته تا راغلی، تا حرف دی اخفا دی اخفا کې ولن تفعلوا فاتقوا دلته ادغام کېږي فاتقوا النار التي وقودها دلته ادغام کېږي وقودها الناس والحجارة وګوره دلته چې شی وشو ابدال او اسکان په نامه موارد ویل، دلته ابدال وشو، تا یې تنیس دی، دغه په وقف په حالت کې په ها باندې بدیږي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وسوګره أعدت للكافرين کتاس منظم وای والحجاره کې وقف نه کوي نو والحجاره توبه وای نو وای فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نو تاسو به بیا دغه مثلا نو ان شاء الله العزيز مطمئن یم چې تاسو درسونه منظم تعقیب کړی وي تر دې دمه ان شاء الله تاسو د نون ساکن او تنوین په مکمل احکام او پوه شوي وي. بیا خواهش کوم مرګرو چې اقلاب کې لګا داسې باریکی شته. باریکی دا دی چې د کې اقلاب هم کوي نون ساکن په میم ساکن بدوي، اخفام پکې غنم پکې، نو دې ته لګ متوجه اوسئ دغه ټولو مواردو باندې او ټول ما درته دلایل وویل چې ولې اقلاب کېږي، ولې اخفا کېږي، ولې غنا کېږي. نو دا ټول دا موضوعات اړین دي چې باید پې پوه شئ. ښه مرګرو که څه پوښتنه وي اوس کوی شئ تاسې پوښتنه وکړئ او پوښتنې ته به ځواب درکړمه. که پوښتنه نه وي خواهش مې دا ده چې قرآن عظیم شان ته رجوع وکړئ او دغه یعنی کومه ستونزې چې لرئ دغه حل کړئ او دغه درسونه چې موږ ویلې دې ته عملي کار وکړئ. یعنی مطلب دا چې قرآن راواخلئ دا عملي کړئ. څومره چې مثلا تاسو پراکټیس کوئ پراکټیس ستاسو هغه اړوند ستونزې له منځه وړي. ځکه اوس وخت کې مثال ځکه درته وایم که زه خپله
چیرته قرآن تلاوت کوم زه دې ته نه ګورم چې مثلا دلته اگر غلی دلته ادغام یا نون ساکن دی شاته د ادغام حرف دی یا اقلاب دی اظهار دی یا مثلا اخفا دی څه شی کېږي څه شی نه کېږي اتوماتي ما خولې ته هماغسې راځي ځکه چې پراکټیس مې کړی نو زه مطمئن یم چې که چېرته تاسې هم پراکټیس وکړئ تاسې به اړوند ستونزه حل شي مثلا که وایم چې الم تعلم ان الله على كل شيء قدير که داسې زه وایم الم تعلم ان الله على كل شيء قدير شيء قدير وګوره ما اخفا وکړه بدون د دې نه چې زه بالکل مې ونه لیدل چې تنوین دی تنوین نه شاته قاف قاف حرف دی اخفا دی خو اتومات ما وکړه ځکه چې دا پراکټیس سره دغسې شونی دی نو تاسې که چېرته پراکټیس وکړئ نو انشاءالله دا ستونزه به ام تريدون ان تسألوا وګوره ان نون ساکن د شاته تا حرف دی اخفا دی ما اخفا وکړه بدون د دې نه چې زه چورت وایم چې ودرې نون ساکن راغلی نون ساکن نه شاته حرف څه شی دی او څه شی کېږي نو تاسو سره به طبعا ابتدا کې دا ستونزه وي خو دا ستونزه به په څه شي حل کېږي په پراکټیس نو قرآن په موږ حق لري او تجوید د دې حق دی او واجب هم دی ورتل القرآن ترتیلا نو دا وجوب امر دی امر دلالت پر وجوب کوي مطلب دا چې تاسې باید قرآن کریم تجوید سره زده کړئ ځکه قرآن کریم هغه خپل خوند په تجوید کې دی نو په دې اساس مرګلو نه مې غوښتنه دی چې دغه ټول احکام د نون ساکن او تنوین چې موږ ویلې دغه باید ووایي قریشی صاحب لیکلی دی دا چون سلام برادر عزیز امید که جلو صحت باشه اگر ما امکان داره به زبان فارسی هم دست تجربه شروع کنیم بسیار خوب میشه دا چې په فارسی باندې تجوید د شروع غوښتنه کړې دی داسې دی ملګری چې دومره فرق نه لري قریشی صاحب د پښتو تجوید او د دري تجوید دومره فرق نه لري موږ خپله اشاره کړې ډېرو مواردو کې چې ضرورات ما ویلي دي چې مثلا دغه موږ پیښ وایو دوی فارسي کې یا دري کې پیش ورته ویل کېږي دې ته موږ غړوندی وایو په هغې کې جنګانداز دې ته تنوین دا ټول موارد ما یادونه کړي او نور اکثره زه په عربي باندې دا اصطلاحات کاروم نون ساکنه او تنوین اقلاب اظهار ادغام اخفا دا مثلا مد شد مثلا دغسې سکون دا شیان موارد چې زه کاروم دا ترمینولوژي د عربي کاروم نو دا یو دریمې ژبې باندې دا وایم او تاسو احمدزی صاحب ویلي چې فتقوا النار التي دې کې غنا کېږي او که اخفا فتقوا النار نو دې کې طبعا ادغام کېږي او ادغام مع الغنا کېږي دې کې اخفا نه کېږي ملګریا احمدزی صاحب ځکه چې نون راغلی دی نون باندې شدم دی فتقوا النار التي دغسې نو تاسې فتقوا نو دې کې چې نون راغلی دی نون حرف دی ادغام دی او دې کې شدم دی نو مطلب دا چې ادغام دی او نون مخرجم خیشم یعنی غنا دی ادغام مع الغنا دې کې قطعا اخفا نه کېږي نو فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره مثلا خو فتقون ځکه چې فتقو فکر کوم چې واو خوري ځکه چې دا صیغه د جمع دی او د جمع دپاره په عربي کې واو باید وکارول شي په هر صورت دې کې مرګلی اخفا نه کېږي ادغام او د غنا سره ادغام ګورئ احمدزی صاحب تا سوال نه زه یو بل برداشت کوم زه درته مثال در کوم چې ځینې مرګلي البته زه ستونزه در کوم نو هغه به زه تاته یو جواب درکن ستاسو په مشکل باندې زه پوه شوم قریشی صاحب بسیار برزی معذرت برادر عزیز ما خودم در تدریس که چی میکنم اصطلاحاتی که به کار میبرم اصلا اصطلاحات زبان عربی است هیچ مشکلی نداره بر زبان که باشه میفهمی گپ مرا در کدام میتونی پس خواهش میکنم که مدرسا را تعقیب کنی از ابتدا منظم ان شاء الله مشکلاتتان حل میشه اگر بازم حل نشد مسنجر ما در اختیارتان است نو اوس مرګلو زد زمم مرګلو اوس دغه احمدزی صاحب یو پوښتنه وکړه زه دې پوښتنه باندې پوه شوم او دا ستونزه زه پوهېږم دوی دلته یو مغالطه شته یو ابهام شته یا سوی تفاهم شته زه غواړم چې هغه ابهام یا هغه سوی تفاهم له بینویسم البته درس مرګلو اقلاب ختم شدی هغه احمدزی صاحب پوښتنې ته ځواب ورکوم چون راجع دی ادغام پورې مرګلو ادغام او غنا دا یو بل سره ګډ نه کوي ادغام او غنا یو بل سره ګډ نه کوي ادغام دې ته وایي چې یو حرف په بل حرف کې ننوتلی دی کله چې حرف په بل حرف کې ننوځي موږ ورته شد کړو دغه شد
ممکن د ادغام حروف نه وي ادي حروف ننوتلی وي یو حرف په بل حرف کې. صحیح دی؟ مثال زه السما وایم، مثال من السما، من السما د سین باندې شد دی، یعنی دا ادغام دی، دې ته موږ ادغام وایو ولو که د ادغام حرف نه دی، خو ادغام دې ته وایي چې دلته شد راغلی، یعنی نو من السما، من السما. صحیح؟ نو موږ ویلی شو چې دلته ادغام دی. ادغام دا معنی چې شد وکارول شي، هر چېرته چې شد کارول شوی وي یعنی یو حرف په بل حرف کې ننوتلی دی. ادغام وایي داخلول د یو حرف په بل حرف کې. دلته نو دلته د نون په سین کې ننوتلی دی او دې شد خوړی، دې ته وایي چې ادغام. نو دا ادغام دی. ادغام د ادغام حروف یا بغیر د ادغام حروف په ټولو کې ادغام صورت موندی شي. ډېر عوامل لري. ما یو عامل مې درته ووایي چې د نون ساکن نه شاته د ادغام حروف راشي ادغام کېږي، د تنوین نه شاته د ادغام حروف راشي ادغام کېږي. خو دغه الف لام شمسي تاسو نه دی ویلی، الف لام قمري، د حروف شمسي او حروف قمري تاسو نه دی ویلي. تاسو تمثل نه دی ویلی، تاسو تجنس نه دی ویلی، تاسو تقارب نه دی ویلی. همدا وجه ده چې تاسو ته ادغام کې ستونزه پیدا کېږي. تاسو ته ما په اشارې سره ویلي وو چې ادغام موږ ډېر عوامل لري، ډېر لاملونه لري. تر دې دمه موږ د ادغام دوه لاملونه تدریس کړي چې یو نون ساکن نه شاته د ادغام حروف راشي ادغام کېږي یعنی شد خوري، او بل نو چې د تنوین نه شاته د ادغام حروف راشي ادغام کېږي یعنی شد خوري. خو موږ دغه باقي موارد نه دی ویلي. زه انشاءالله راتلونکي درسي لیکچر کې به په میم ساکن احکامو غږیږم، په بل لیکچر کې به موږ په حروف شمسي او قمري انشاءالله بل هغه به وایو. نو ادغام او غنه مرګلو غنه دې ته وایي چې پوزه کې وویل شي. پوزه کې چې ویل کېږي نو مثلا دغه میم پوزه کې ویل کېږي، نون پوزه کې ویل کېږي، حتی نیمای دغه یا چې دی واو چې دی دام په نیمایي پوزه کې ویل کېږي. دا تقریبا 50% دام پوزه کې دی او دا 100% په پوزه کې ویل کېږي. دغه نو مطلب دا چې میم که زه وایم وګوره پوزه کې ویل کېږي. پوزه کې یعنی دا غنه ده، یعنی خیشوم کې ویل کېږي. خیشوم یعنی پوزه کې خیشوم پوزه کې ویل کېږي. نو دا ولو که چېرته شادې نه وایي ان خو دې کې نیمه غنه کېږي. لږ دینم پوزي آواز راوځي 50%. مثلا دو دې کې نیم آواز دی پوزي نه. نو دا معنی چې دې کې غنه کېږي. نو خواهش غوښتنه مې دا ده چې تاسې ادغام د غنه سره مغالطه ونه کوئ. دې په تفاوت او توپیر باندې باید پوه شئ چې څه تفکیک او فرق لري د یو بل سره. الله دې وکړي چې ستونزه حل شوې وي. ښه نو مرګلو دا ډېر اړین دی، یعنی ادغام په هر حرف کې صورت موندی شي. ادغام یو عامل دا ده چې نون ساکنه شاته ادغام حروف راشي 100% ادغام کېږي یعنی شد خوري. د میم د تنوین نه شاته د ادغام حروف راشي 100% ادغام کېږي یعنی شد خوري. او که د الف لام نه شاته د شمسي حروف راشي 100% هغه شمسي حروف شد خوري. مثلا ممثلین راشي، متجانسین راشي، متقربین راشي. ان شاء الله چې په دغه اصطلاحاتو باندې موږ شاته په مخارجو کې خبرې کوو، ځکه تقرب د مخرج پر اساس او مثلا تجانس موږ د صفت او حکم پر اساس او تمثل د دواړو پر اساس یا د صفت او حکم. نو تر دې دمه موږ په حکمونو د هغه کې لګیا یو د حروفو لکه نون ساکن حکم، د تنوین حکم، د حکمونو کې لګیا یو. خو تر دې دمه نه مخارجو ته داخل شوي او نه صفات د حروف ته داخل شوي یو. موږ اول حکمونه د حروف وایو، بیا مخارج ته داخليږو، بیا صفات د حروف ته. تجوید وای ام دیدا چې ټول حروف سره د مخارج او صفات او احکام زده کې، دا تجوید دی. نو تر دې دمه موږ په د حروف په حکمونو یا احکامو کې لګیایو. ښه نو مرګلو خدای دې وکړي چې پوه شوي وای. نو اوس بیا زه خپله غوښتنه تکراري کوم، هغه به دا وي چې تاسې اوس سورت فاتحه موږ چې لمونځ کې وایو الحمدلله رب العالمین، دې ته تاسې رجوع وکړئ ځکه چې موږ ټول هغه احکام زده کړه. نو تاسې کولی شئ چې دغه خپل احکام ته تطبیق کړئ
او چې دا کې کوم مثلا موږ الحمد لله په دلیل الله کې مثلا لام باندې شد دی، دلته ادغام دی، ادغام بغیر غنا دی. ربي با باندې وګوره شد دی، یعنی ادغام شته خو دلته غنا نشته. رب العالمین. نو الرحمن الرحیم په در را چې دی دا خیر دی، الف لام را چې دی حرف شمسی دی، دا موږ باندې خبرې کوو. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط المستقیم صراط انعمت نون ساکن ده شته عین راغلی، عین حرف دی اظهار دی، دلته اظهار کیږي. او ولا دالین کې تاسو طبعا چې مد ویل دی مد راغلی دی، ولی راغلی دی مد سبب څه دی، مد حرف څه دی اخر کې ولین کې ولی مد کیږي. دغه تاسو دغه موارد باندې یا مثلا هدى للمتقین دن هدن کې مثلا تنوین دی، تنوین شته لام لام حرف دی ادغام دی، دلته ادغام زکه شوی دی. اولان چون بغیر غنا دی کې غنا نه کیږي، ځکه لام او را کې غنا نه کیږي، ادغام کیږي هدى للمتقین. نو دا غسه تاسو مرګلو دغه سه لار شي دی باندې پریکټیس وکئ. نو مرګلو ډیر د اړین موضوعات دي چې تاسو ته ویلې او زده کول اړین دي. مرګلو تر بعدي درس پوری ترغه مپلو یو متعلق د سپارمه خو وختونه خېټ